چې څوک د جمعې په ورځ باندې غسل وکي او جمعات طرف ته روان شي او دی پیادل لاړ شي سور لاړ نشي په سورلی نه وي مطلب نږدې ځای وي او دی پیادل جمعات ته حاضري کوي او داسې غسل یې کړی او روان شي او بیا د امام خوا ته کیني د جمعې د فراغت پورې امام ته نږدې ناسي او فارغ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې د جمعې منځ طرف ته رواني نو یو قدم چې دی علی په یو قدم ورله الله د یو کال د روجو او د یو کال د شپې د عبادت اجر ورکوي چې کله د جمعې منځ طرف ته یو قدم علی په یو قدم چې جمعې منځ د پاره اغوسته شي د یو کال د روجو د یو کال د شپې د عبادت اجر رب العالمین ورکوي چې کله د جمعې منځ ته حاضري کوي. دا ډیر قیمتي ورځ ده، دا ډیر قیمتي ټیم دی او جمعې په ورځ باندې د جمعات دروازو کې ملائک ولاړي او بالترتیب د دې خلق اجر لیکي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک د ټولو نډومبه د جمعات ته حاضري وکي او رادند شي اغل ملائک اجر اولی کی فکأنما قرب بدنتن دمر اجر ول اولی کی لکد چی یو اوخ د الله پلار کی قربانی کو دا چی د جمعې په ورځ څوک اول مسجد تران نوز دمر اجر ملائک اولی کی لکد چی یو اوخ د الله پلار کی قربانی کو صدقه کا. بیا چې بس دویم نمبر کې کسرادند شي نو فکأنما قرب بقرة دمر اجر ورل اولی کې لکه د چې د الله پلار کې یو غوا قربانی کړل. دا چې څوک د جمعې په ورځ مسجد ته وختي حاضري کوي د دروازو کې ملائک ولاړ چې کله هغه پسې کسرا شي نو داغه د پاره دومره اجر اولی کی لکه د چې د الله پلار کی یو ګډ قربانی کا د یو ګډ عمره اجر ورله ملائک اولی کی او چې کله هغه پسې کسرا دند شي دومره اجر اولی کی ملائک فکأنما قرب دجاجتن گویا چې د یو چرګ د الله پلار کی صدقه کړه.